پنا خبره به جنجال نه کوو توبه توبه مې نور وبال نه کوو او موږ افغانان یو لر او بر پښتانه موږ د زړه منځ کې دیوال نه کوو. واه د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې منغښتي وئ. قدرمنو ملګرو نن زموږ سره د شاعرانو په دیره کې خوږژبی شاعر چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه فکر یې دی عزیز الله زلان صاحب دی. قدرمنو راځو د زلان صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزله اورو تاسو سره به شریکوم. زلان صاحب محترم زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ. خوښ او خوشحاله یم چې د شاعرانو دیره مو جوړه کړې ده پښتو ادب ته خدمت کیږي او له تاسو څخه هم ځانګړې مننه چې خپل قیمتي وخت مو ماته راکړو. ډېره زیاته مننه. ډېر زیاته مننه زلان صاحب محترم. راځو په لومړی کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو. مننه. غزل دی د غزل نه مخکې یو څو بیتونه وایم چې خلک په مغزي په خرخوا پرمختګونه کوي خلک په مغزي په خرخوا پرمختګونه کوي د پښتنه ورونه په خپلو کې جنګونه کوي او ټوپک په مټو ګرځوي ورته خوشحاله وي دوی ټوپک په مټو ګرځوي ورته خوشحاله وي دوی چې شي ورپېښه نو بیا وروسته ارمانونه کوي او داسې څوک نشته چې پوښتنه د بېوزلو وکړي. پچا صاحب داسې څوک نشته چې پوښتنه د بېوزلو وکړي پښتنې پیغلې په ښارونو کې سوالونه کوي. غزل ته راځم چې پنا خبره به جنجال نه کوو پنا خبره به جنجال نه کوو توبه توبه مې نور وبال نه کوو او موږ افغانان یو لر او بر پښتانه موږ د زړه منځ کې دیوال نه کوو. مننه. موږ افغانان یو لر او بر پښتانه مونږ د زړه منځ کې دیوال نه کوو او مونږ ملنګان یو ملنګي خوښوو مونږ ملنګان یو ملنګي خوښوو مونږ د خانانو سره سیال نه کوو او جنو ویل په دې زورېږي خلک. پاچا صاحب جنو ویل په دې زورېږي خلک نور به د زنې په سر خال نه کوو. مننه. جنو ویل په دې زورېږي خلک نور به د زنې په سر خال نه کوو او څوک چې د مینې قدر نه پیژني څوک چې د مینې قدر نه پیژني دغسې خلک کلیوال نه کوو. او اخرنه باید دا وایي چې ځلانده دا مونږ سره ښه نه ښکاري زلانده دا مونږ سره ښه نه ښکاري او مونږ په لاسونو کې دستمال نه کوو. واه ډېر زیات مننه زلان صاحب محترم. که دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ والله بس ښه په خوشحالیو تېرېږي له یارانو او ملګرو سره. ښه ډېر ښه. زلان صاحب محترم که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر او شاعرۍ میدان ته راغلي؟ داسې کره نیټه خو راته معلومه نه ده خو تقریبا بیا هم د 2018 کال نه تر نن تاریخه پورې په شعر لیکلو مې پیل کړی او نوره به هم هڅه کوم انشاءالله. ښه ډېر ښه ماشاءالله. ډېر وخت هم کېږي چې تاسو شعر لیکئ نو که دا راته ووایئ چې په کوم سبک کې د زیات کار کړی دی؟ مطلب نظم کې د زیات کار کړی دی غزل کې د زیات کار کړی دی؟ نظم مې هم لیکلی خو په غزل کې مې ډېر زیات کار کړی دی. شوق د غزلو سره دی او غزل کې مې ډېر کار کړی دی. ښه صحیح. نو څومره شعرونه به دې لیکلی وي تعداد یې درته معلوم دی او یا نه؟ تقریبا چې څومره ما راټول کړي یو کتاب به چمتو وي خو انشاءالله په نږدې وخت کې به چاپ شي ستاسو په خمکرۍ باندې. ښه ډېر ښه ماشاءالله. نو مینوال به دې هم په تمه وي زلان صاحب ستاسو مینوال به هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري. نو راځو مسلسل څو غزل نه درڅخه اورو. مننه. هیڅکله تیار نه یم وبخه مینې ته اوزګار نه یم وبخه څومره دي چې بد راپسې ویلي دي څومره دي چې بد راپسې ویلي دي دومره ګناهګار نه یم وبخه. بیا یې اورو. مننه. څومره دي چې بد راپسې ویلي دي دومره ګناهګار نه یم وبخه او زه په مخ دې ښه شه داسې مه وایه. پاچا صاحب زه په مخ دې ښه شه داسې مه وایه تا ته انتظار نه یم وبخه. زه به څه ناشه جانانه درکمه زه به څه ناشه جانانه درکمه بنګ نه یم کوکنار نه یم وبخه او ځکه مې ستا مینه شاته پرېښوده ځکه مې ستا مینه شاته پرېښوده زه د چا په کار نه یم وبخه. اخرنی باید دی وایي چې اوس ستا خوار ځلان ترې ځای په ګل شوی. پاچا صاحب اوس ستا خوار ځلان ترې ځای په ګل شوی اوس هغه هوښیار نه یم وبخه. واه څه زبردست. یو بل دی وایي چې نوره څه شته بس دردونه ښه پرېمان دي
نوره څه شته بس دردونه ښه پرېمان دي زما زړه باندې داغونه ښه پرېمان دي او که ته نه یې پروا نه کوي جانانه که ته نه یې پروا نه کوي جانانه د ستا ښکلي تصویرونه ښه پرېمان دي چې ځواب به یې پیدا کړې که نه وایه چې ځواب به یې پیدا کړې که نه وایه زما سترګو کې سوالونه ښه پرېمان دي که د مینې په خبرو نه پوهېږې که د مینې په خبرو نه پوهېږې کتابتون کې کتابونه ښه پرېمان دي مننه که د مینې په خبرو نه پوهېږې کتابتون کې کتابونه ښه پرېمان دي او چې د یار غم په ما راشي نور څه نه کړم چې د یار غم په ما راشي نور څه نه کړم د ځلان ترېزې شعرونه ښه پرېمان دي د ځلان ترېزې شعرونه ښه پرېمان دي قدرمنو لیدونکو یوه یادونه کوم هغه دا چې زموږ ګران یار محبت الله وفادار صاحب زموږ سره په دغه بنډار کې پوره همکاري کړې ده او د هغه ورک لال یې زموږ سره موږ ته پیدا کړو کومه چې د ایرو تر شا نو د وفادار صاحب څخه بیا هم نړۍ مننه کوو آباد او سوکاله اوسي دا هغه چې مسافر دی او زموږ سره په دغه بنډار کې پوره همکاري او مرسته کړې ده بیا دې هم آباد وي نړۍ مننه کوم نو ځلان صاحب محترم زه خو وایم دا څو شعرونه وفادار صاحب ته بیا هم ډالۍ کړم دواړو سترګو انشاءالله غزل دی چې زما ګران افغانستان وطن ته هم ډالۍ ده چې دا چې د ځان په قربانۍ درنه ساتنه کوو دا چې د ځان په قربانۍ درنه ساتنه کوو دا چې لبیک لبیک نارې درته کاپنه کوو او موږ لیونیان نه یو جوړ تاسو لیونیان شوي مونږ لیونیان نه یو جوړ تاسو لیونیان شوي مونږ په هر ځای کې دفاع د خپل وطن کوو او داسې خو نه ده چې به پاتې بې حسابه شي ته داسې خو نه ده چې به پاتې بې حسابه شي ته د هر یو ظلم هر ستم درنه پوښتنه کوو او ټولې نړۍ ته به انشاءالله چې تر مخې کړو دوی چا صاحب ټولې نړۍ ته به انشاءالله چې تر مخې کړو دوی مونږ د خچ پچ شاعران در سره ژمنه کوو او ټولې نړۍ ته به انشاءالله چې تر مخې کړو دوی مونږ د خچ پچ شاعران در سره ژمنه کوو او مونږ څه داسې درویشان یو ظالمانو واورئ مونږ څه داسې درویشان یو ظالمانو واورئ د سر دښمن ته هم په ویال تندې بخښنه کوو زبردست مونږ څه داسې درویشان یو ظالمانو واورئ د سر دښمن ته هم په ویال تندې بخښنه کوو اخرنی بیت ده چې ځلانده هسې نه چې ګرانه راته پرېوځي بیا ځلانده هسې نه چې ګرانه راته پرېوځي بیا ځکه د دې کمسله خلکو سره ښه نه کوو ځکه د دې کمسله خلکو سره ښه نه کوو ډېر عالي دی مننه ځلان صاحب محترم په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل زما د خوښې غزل زما ډېره مینه د پښتنو سره د افغانانو سره ده او زما ډېر غزل به دوی ته ډالۍ وي وایي چې نه پوهېږم چې په څه پښتنه وژني نه پوهېږم چې په څه پښتنه وژني چې په بد او که په ښه پښتنه وژني چې د لوی افغان ناره وکړه کافر شو چې د لوی افغان ناره وکړه کافر شو بس په دغه یوه کیسه پښتنه وژني او دې خبرې ته حیران پاتې یم یاره دې خبرې ته حیران پاتې یم یاره چې دا ولې پښتانه وژني او چې دا کار سړی پیدا شي د دوی ښکار شي چې دا کار سړی پیدا شي د دوی ښکار شي د عارف په شان تکړه پښتانه وژني په یو ځای کې هم آرام نه دی ځلانده په یو ځای کې هم آرام نه دی ځلانده هم په سمه هم په غره پښتانه وژني هم په سمه هم په غره پښتانه وژني مننه ځلان صاحب محترم ډېر زیات مننه کوم آباد اوسئ مننه له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې پښتو ادب ته خدمت کیږي په ځانګړې توګه له تاسو څخه مننه چې ماته خپل قیمتي وخت راکړو ډېره زیاته مننه د شاعرانو زیر پاڼې قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا و د ځلان صاحب سره یو کوچنی شانتي مرکه تر بل بیا چې موږ د بل شاعر پورې ځو نو تر هغه در څخه اجازه اخلو د الله په امان